دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی مسافري او په خپل ملک کې قرباني کوي یا دا سوال داسې واله زه به داسې وایم چې یو سړی په خپل ملک کې دی او قرباني بل ملک ته لیږي نو دواړه صورتونو کې دغه سوال راځي چې دا کار به جایز او که نه یې سړی یو ځای کې دی او قرباني دی لیږي بل ځای ته نو جواب د دې مسئلې هغه دا دی اول دا خبره یاده کړئ چې مستحب طریقه دا ده سنت طریقه چې انسان خپله قرباني او د قرباني څاروی هغه په خپل حلال کړي او هغې ته حاضر شي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه چې ضحى بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدو چې هغه دوه ګډان ښکرور په هغو باندې قرباني وکړه راسملولی وو او په خپلو لاسونو رسول الله صلی وسلم په خپل لاس مبارک باندې هغه حلال کړو مستحب طریقه دا ده او دلته دا مسله مې یاده کوي چې دا لازم نه ده به مستحب وي داسې هم کولی شي چې بل چاته وایي زما دا څاروی حلال کړه اوس سوال دا دی چې قرباني په بل ملک کې کېده او دی په بل ملک کې چې دا به جایز وي او که نه دي کې د علماو منځ کې اختلاف دی بعض علماو ته جایز وي بعض ورته ناجایز وي خو که موږ سوچ وکړو که نه هغه دا چې شریعت زموږ دا چې د اسلام د دې خبرې ډېر لحاظ ساتلی دی چې د فقیرانو غریبانو محتاجو خلکو دې مرسته وشي او دلته فایده او مصلحت په دې کې دی چې قرباني دې په بل ملک کې وکړی شي چې کله په بل ملک کې فایده ډېره دې کې مصلحت دی که موږ د قرباني د آیتونه ووایو که نه سورة الحج کې دی باره کې الله ډېرې خبرې کړي دي نو یو دا خبره پکې ذکر کړې ده فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر د دې غوښې نه بیا غریب لا فقیر لا غوښه ورکوي غریب بیا هغه دی یو دی چې سوال کوي پته یې لګي دا غریب د خلکو ته وایي چې زما ضرورت دی نو دله ته یې ورکوي یو هغه غریب دی چې هغه د چا نه څه نه غواړي خو هوښیاران پرې پوهېږي د حالاتو نه الله یې هغه له پکې برخه ورکوي معنی ده چې یو لوی مقصد د قرباني هغه دا هم دی چې غریبانو ته غوښې په دغه ورځ میلاو شي او دوی هم په خوشحالو کې شریک شي او دا مصلحت هله سرته رسي هله پوره کېږي او دا مقصد هله سرته رسي یا په دې مقصد کې به ته هله کامیاب شي چې کله تا ته دا وویلی شي چې یاره که بل ملک کې غریبانان ډېري نو هغوی ته قرباني لیږلی شي ښه بعضو علماو دا خبره کوي چې منع کوي هغوی څه وایي وی ګوره الله قرآن کوي چې والبدن جعلناها لکم من شعائر الله دا قرباني چې د الله د دین نښې دي او کله چې دا قرباني په نورو ملکونو کې کېږي یا بل ملک ته لیږلی کېږي نو د الله د دین نښه چې دی ښکاره نه شوه دا هغوی دلیل ذکر کوي خو دا استدلال کمزوری دی وجه دا ده د هغې یو دوه وجې وبیان کړي یو وجه دا ده چې ټول خلکو قربانیانې بل ملک کې نه کوي یعنې د الله د دین نښه به هله د یو ملک نه ختمېدی چې ټولو بل ملک کې کوله دویمه ده که چېرته دا خلک ټول لا جمع شي په دې چې بل ملک کې به قرباني کوو نو بیا هم د اسلام هغه شعیره او هغه نښه پاتې ده که نه ورکه شوه کوم ځای کې ښکاره شوه عمل پې وشو بل ملک کې ښکاره شو خو عمل خو پې وشو که نو ځکه والله اعلم تحقیقی قول هغه دا دی اگر که دې باره کې تفصیل نور هم کیدی شي خو دا مقام د تفصیل نه دی هغه دا چې که چېرته بل ځای کې ضرورت وي د هغه ځای نه زیات کم ځای کې چې ته اوسېږې نو هلته قرباني کول جایز نه بلکې غوره دي